که ما باید سر خود بریم خطرین میخواییم میطلبیم که نفر ما را شهادت رسانده همین روز نیست پرگانید هر روز سر نوالیان مخت اجازه و که چنور روز بله بابه دست قاتلین بیوی بود منظور من است که نمی سرک بند میکنیم من مردم خونه میمان هر روز که مرا میکشم سپس سوتره قطعا برادرای مجاهد خود ایستاد میشم والله بالله دیگه کار کنیم می سرک خود سپس سوتره نمی سرک عمومی خود بند میکنیم سپس سوتره بس اینمی عدالت بخوایم تقریبا جلسه پیښه وي خصوصا په پښتنو باندې دغه تطبیقیږي او د پښتنو رمې چور کېږي دغه سبب د دغه خلکو د حلالولو چې حلال کړي دي ډېر په ظلمانه توګه باندې که نه دغه سبب یې دا ده چې د میږو لپاره دې نه یې میږې 300 200 میږې بیولې له دې نه مخکې د قنداریو میږې دلته بوتللې دې نه لږ ور مخکې د غزنګا کې میږې بوتلې دغه نه ورغې خوا پیرنقشیر کې دغه څه میږي چې ورکې سوي دي هره دفعه 300 500 او 400 دا ټول د پښتنو دي پښتانه حقیر دي دلته پښتانه دلته سرپرست نه لري چې دا درې کسان شهیدان کړي دا ډیر په ظلمانه ډیر په وحشانه توګه یو حلال کړی په چاکوګانو په چړو باندې وهلی او سرونه یې پرې کړي لاسونه یې غوڅ کړي دي. یک هفته پیش 3 نفر چوپانا را متاسفانه مواشیشان سرقت کرده بودند و هم خودشان به شهادت رسانیده بودند. با زحمت و تلاشی که پلیس ولسوالی انجام داد با فضل خداوند 5 نفر عاملین قضیه دستگیر شد و ما از طریق مراجع قانونی به سامانه محترم مربوطه تسلیم کردیم. زمونږ 3 نفر ډیر په مظلومانه شکل ډیر په وحشیانه شکل باندې شهیدان کړي سرونه ترې غوڅ کړي او حتی پوسته کړي دي نو دا ظلم مونږ ته هیڅ کله هم د تحمل وړ نه ده. مونږ به خپل غږ تر لوړپوړو چارواکو پورې رسو څو چې د رارسي او مونږ ته اطمینان رانه کړي دا سړک مونږ دلته د لرغان په حصه کې بند کړی ده او لا نور به هم مونږ خپل اعتراض لمن خپرو چې څو د مونږ په حق کې عدالت تامین نشي مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکوو. د مونږ مالونه لوټ کړي دي د مونږ سرونه وهلي دي دې نه بل غټ ظلم زه نه وینم. درسته ده چې غله ګیر شوي عامه قومندانۍ دلته یو کس راغلی دا یې مې ویلې چې حتی د غلو په باره کې ډېر غټو کړی نه ده د رهبري د وزارت نه حتی زنګونه راځي چې دا دې خوشي شي دا خبره خو مونږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې با جزا رساندن اونمو کسایی است که این فعل انجام دادن اونمو کسای دوز است هر بلای که هست فعلا دستگیر هستن در محبس هستن دوسیش روان میکنیم در سارانوالی سرش تاکید میکنیم حاضر سرش تاکید میکنیم هر رقم جزایی که قانون برش چیز میکنه با جزایشان برسه.